ملګرو سلامونه مې واخلئ. احساس بونیری یمه سبلها موده پس څه وړوکې غوندې کوشش کوو چې وړه ویډیو جوړه کړو لاک شانو راغلي یو امازو ته د حسرت بونیری صاحب ځای ته د وراره د خورۍ واده دی نو یوسفزي صاحب مې ځان سره راوساته مې نن در باندې بالکل هغه فرش مالټیني چې په خپله بیا راشو کوو خوشبو اوس هم محسوسېږي که نه یوسفزي صاحب او داسې به یې خورو ګورې داسې چاکو ماکو یو چک ته خدای مسلمانه تا خو بالکل که نه نو ما وی چې راشه یو وړه شان ویډیو جوړه کړو شعرونه خو مونږ ډېر ووایو خو بهرحال نن به دې ملګرو ته دې موضوع دی دوی چې دلته دا کومه شنه چای ته کرلې ده ماشاءالله د مالټې دا باغونه دا به ورته وښیو بالکل درځم زمونږ بالکل هغې سر ته دا مابند دی بالکل چې واورې پکې کرن خان وي که نه چې دا واړه ستا دی یاره تاو دی که په مابند کې واورې خورم د تندې مرمه که په مالبند کې مالټې څکم د تندې نو مخکې ځو دا مالټې شو کومو خورو یې مو دوی دا شړشم ورته مو ښیه چې ډېر واړه او بله خبره یوسفزي صاحبو دې ته ویل شي هغه لیمن ګراس دا دوی کري په خپله او ماشاءالله د دې نه دوی ته ډېر انکم دی دا دوی بیا خرڅي د کیلو دړو په حساب باندې باسط مې خواته راغی باسط راکته یو ټنګ را دا والا فوجي ماما خپل امانت یار دا ګوره وروره بره مالټه چې دا سره دوسته بره دا بالکل ماشاءالله سره او دا بوس خرو او دا سار ټایم دی وروره دا وګوره ای هی تازه مالټې ماشاءالله دا ګوره دا دوی کرلي دي ډېر مخکې او ماشاءالله اوس غټې مالټې دي دا د هغوی باغ ته موږ راغلي دلته اوږه پیاز شنه چای مالټې دا ماشاءالله دوی ځان له کري دا قدرتي راخیږي وروره دې ته قدرتي خوراک ویل شي راځئ مخې ته ځای درته هم ښیو دلته حسرت صاحب د پټي دي او هغې پکې ژوند له هغه خپله خوراکه جمع کي راکته یو ټوټه یاره فوجي ماما دې شیزونو ته ډېر خوشحالېږي ته مې نن در باندې داسې چکر لګوم داسې چکر بیګانې روټۍ په حواله ووایه یاره ماشاءالله ډېر کلیوال رنګونه لا ژوندي دي یاره والله خو په مابند کې په کلو کې نه کلو کې جنګ دی شر دی غیبت دی او کوترې پکې هم وې ګورې کوترې پکې هم وې یاره راځئ بره خو بوځو دا ملګرو زما سره زما خپل زوړ پارټنر دی دیم دې ټاټوبي ته راغلی دی هدایت الفت صاحب او ګیره پرېښې ده دوسته ګیره دې ډېره مبارک شه روټۍ دې وخوړه د دې ځای روایت چې دي هغې په هکله څه ویل لا ژوندي دي که نه ماشاءالله دغې خو ډېر مینهناک خلک دی هغه زاړه حساب کتاب دی کوم چې مخکې و چې په کلو کې نشته په کلي کې نشته دی که نه او مطلب دا د دوی لپاره یو داد ورکو چې لکه مطلب دوی خپل زاړه روایت لکه مطلب برقرار ساتي او یاره موږ په دې ځل خو لیټ رالو زما په خیال چې فضل عزیز د ودونو کال تقریبا شو ځکه چې موږ مابند ته راغلي وو نو بیا موږ دلته کې راغلي کال داسې وشو ډېر ټایم وشو خدای مسلمانه کال کم ځای وشو هغه غم له کوم موږ راغلي وو که ته ښه خو بیا ټایم ډېر شو اوس د ده نه یارانو مابند ته چې موږ ختلي بیا چې موږ دلته کې رالو مابند ته چې ختل وی مابند نه مخکې ته د واده نه مخکې خو لکه اوس یو خبره ده که نه چې ما سکول باچا پکې هم راغلي وو نو خو بهرحال ټایم وشو یاره ټایم وشو ډېر ټایم وشو د غرمې روټۍ مونږ وخوړه اوس لږ ګرځو یاره چې هضم شي ځکه چې د دې ځای روټۍ خو ډېره خوږی که نه خسره کړې غوښه یي کیمه یي چاولي پیسونه یي نو بس مې ورګه چې ملګري په دې ولاګ کې راولم دا زما دوست دی پارټنر دی زه پرون رالمه خو په مجبورۍ باندې بیا دی پاتې و او دی اوس راورسېدو بس اوس کته یو ځای ته چکر لګو لکه چې سر په ویډیو کې ما ویلي بیا نشم ویلی هلته ما ویډیو کړوه ارې نو بس ګورو یاره مخې ته ځو که څه خوند ځایونه راغله نو بیا به ویډیو جوړو
حضرت صاحب دی غوجل ته وروره هی دلته د هغوی میښې دي دی خو یې راپسې مه راوله وروره دا یې دانیال کرل دي جاوید دی مخکې راغلی دی خوراک یې وکړی ماشاءالله ماما زوی دی او کومه دا تا د هغې نه شو کول دي دوی مخکې راغلي وروره خوراک یې کړی او ګورئ د دې ځای ښکلا ده ماشاءالله تاسو کتی شئ او دا مالټې دي دا مازو قهوه سر مابڼ او بالکل فرش مالټې بالکل فرش مینو صاحب ته خو مونږ وی ځو خو هغه فی الحال مصروفیاتو دا یې وږي کرل دي خپلې وروره دا نو ژوند دلته دی وروره په کلو کې څه دی شر دی جنګ دی غیبت دی نور څه نشته دا خو بس یاره او روان یو په خوا باندې ګورو ځایونه درته ښیو چې دوی دلته نور څه کوي وروره ښه کېږي ورسره فوجي ماما ته خو به کم څه اوس په دې 10-15 چپه کړې لکه 10-15 به دې چپه کړي دی خو ګورو لومبی مالټه ده دا د حسرت صاحب د بانډه د غوجل د سور دی ځکه جلته واورې کېږي نو دا پتری ځکه دی چې لکه د هغې نه یو شی پې ازاد دغه کم واورې چې کېږي پې هلته راښویېږي دلته دوی خپلې میښې ساتي هغې د حفاظت دپاره بیا سپي او دا یې د اوبه دي وګورئ وروره څنګه یې لږه دا څه دي کیلې دا پکې کیلې دي ښه کیلې پکې شته کیلې پکې شته ماشاءالله او دا اوبه دي د غر نه بر راځي دا کوم ځای نه راځي لږه جرجوړي نه دا ګوره بالکل تازه اوبه دي که نه یخې دي که ګرمې دي دې ځای دا اوبه خو چې سړی څکي که نه نو بیا یې وږي کیم که نه هضم راولي او که نه دا خو ګوره قدرتي اوبه دي که نه تاسو څه وشو کولی هلکه کیلې ته کوم ځای قدرخان یې ښه ښه او دا خو ریاض زوی دی که نه کوم دی لکه دا وګوره دا کیلې دي خو دومره پکې لکه لا زیړې نشته که نه دا وګوره دا یو پکې دا نورې دومره لا نشته دا هم ځان له راختل دي ځکه چې هلته د اوبو کمي نشته ورګې ښه ځه راتاو نه شي لکه ځه دا به راتاو شي مړه پلار نه چې اکیله راتاو شي پلار ولې راتاوی دا نه کېږي د دې چرګ انور یو پکې زیاړه ده ګوره اوس وښیه ته دا لکه څومره کیله ده یاره دا خو ډېرې غټې دي ماشاءالله دا انډیا والا دی که جاپان والے خو ډېرې غټې دي ماتې نه کې لکه څانګې ماتې نه کې یاره یوسفزي صاحب خوراک وکړو یاره لاس هم یخ شو او مالټې خو هم ډېرې خوړې څو دې خوړې ځکه چې د 3-4 نه زما د لاس نه مالټه ورته وایي مطلب دا چې دروغ خو ووایي کم سے کم دا سړی چې راغل دی دغې طرف نه شروع شوی چاقو یې پسې موندې دی چې ده لړمبې د چاقو ارمان کو دا څه شی دی فوجي ماما دا دغه دی ځوانه چغ دی دا چغ دی چغ دی ده ماشاءالله چغ دی دا وګورئ دوی غوجل ده دننه پکې څاروي او د دې د سیسټم ته وګوره چې دا یې څنګه ښکلی هلته نښترو کمي نشته نو دروازې ته وګورئ ښه پخه ښه زبردست ماشاءالله لیول کار یې کړ ډېر وره مونږ چې بار بار وایو یاره چې دلته اوس الله تعالی بس هر شی سیوا دی ماشاءالله په کلو کې خو هغه شته شیزونه په صحیح باندې کات کېږي نو بس مسواک فوجي ماما جوړ کو او ښه خو دی دا د دې نه به دې اوس مسواک جوړ کړه مسواک چې غاښونه صفا کړي
دا یاره یوسفزي صاحب دا د الو هغه کدو دی دا د الوا کدو دی سپیشلی د دې موسم دپاره دا دوی ساتل دی پکې کړلی نه دا خو چېرته دا کړلی دا زړي وچې دا نه دا سورې خو دوی نه دی کړی یا مرغو کړ یا شکون پسې بره کېږي نه هلته یې والی و که نه دا بیا دوی دلته ایښی دی په ونه کې دا وګوره وروره بل را دا وګوره دا بوساړو په کلي کې زه پېژنې نه دی ته څه ویل شي ته څه وایې لکه لینده که نه په دې څه کوې مرغۍ په ونې ماشاءالله دا کوم ربړ دی یاره ماشاءالله وګوره ډېره ښکلې جوړه کړې تاسو ونه ویشتې بره موږ وڅولې سارایي کوترې خو وې روزمین شاه یوسفزي صاحب و نو بس شعر خو نه وایم بس زموږ مقصد د لږه ویډیو ریکارډ کولو د ژوند د خوږې لمحې قید کولو صرف افغانه خبره چې د ټاټوبي ته راغلي وو او په دې ټاټوبي کې خو لږه ناسته وکړه مالټې خو وخوړې چاکو په لاس او بس زموږ همدغه کوشش چې لږه وړه شان ویډیو جوړه کړو څه ډېره موده پس او کوشش کو چې روټۍ ټیم یې باره که نه نو هغه ویډیو که ما وکړه هغه به م انشاءالله په دې ولاګ کې انټر کړو د هغې به پکې هم ځای وشي او بس دغه لږه ویډیو وه او اجازت راکړې د لوی الله په امان تر بل پروګرامه پورې احساس پونیری